چې الله جان ستړی مه شې په خیر ساعت خیریت ستړی مه شې زه در سره کوم دا زما زوی ژړه کې ولې په څپلاخه والی وا بد یې کول ډبرې یې غورځولې ځکه په څپلاخه ووایي یا ګش سره دې پر ما د مسکین خیال راغلی زړه دې راته ډک دی که نه که دې زړه ډک دی دا ګز دا میدان راسه چې نر ښځو معلوم کړو راسه خدای ته وګوره یاره موږ دا پروګرام د دې دپاره شروع کړی دی چې موږ دلته روغه جوړه وکړو دا نفرتونه دا کینې د زړه څخه وباسو تاسې هغه جنګونه یاره کله به سمېږي کیسه تر روغې جوړې تېره ده تېر ما ته رایله کې چې دا یې سر برابر کړمه ګوره مانا پوهه که زه خدای که په خوله کې یو غاښ هسه ووینې ستا خاطر کوم کلې په قرآن چې خوله ور ماته کړم کاشکې ته خو لاس ماته راوړه زم به نه غواړم د خدای ته ماته لاس راوړه قسم دې سره کش دې کړمه زما بین ګرځي زه له تا څه معلومه کړم ته ما ورې لکه یو واره دته مه کوه لکه پورته مه غورځه په نورې دې نه یم په ما تاوانېږي یاره دا زموږ پروګرام دی بیا به دی خو به ولاړ شي بیا ما تانې ته بیایي پر ما به کیس چلېږي ستا پر سر به مو مرکیت بیا راکوي ما ته مانو پوهه که زه خدای دا 2 غاښونه ګرده ور مات کړم پوهه که په سمه یې سمجاو که 2 نه 10 ور مات که په دوو بیا دی خو هرکۍ ډوډۍ موډۍ خوري نو سمجا یې که نو غیر 2 دوه مې مخکې لا ماتې څنګه 2 را ماته یې خو زه در مات کړم دوه دې مخکې ماتې مانو زه په دا کلي کې اوس نسم اوسېدلی وایي جنګل مې 2 شیر نہیں رہ سکتا بس ماوري لکه شیر نن سبا د دغه څه شیر را روان دی امان الله خانه دا ته مه ګوره رنګ کمې د ګیدړې دی جنګ د پړانګ کومه ته ماوري لکه یې واره ته دا ما ته وایه دوست ستا مطلب څه دی اصلي مطلب دې راوښیه راوښیه مطلب څه دی مطلب مې دا دی وروره په دا کلي کې به یا ته یا زه پوه شولې یا دې جیداد را باندې خرڅ کړه یا یې در باندې خرڅوم بس دا لاس مه خو زما جیداد په 50 لکه ستاسو په 50 لکه غواړې 50 لکه 10 لکه راکړه 10 لکه راکړه 10 لکه راکړه 10 لکه ما دې خوله دې زه لکه شیره نو تې ولې پوکې 10 لکه درکومې ټیک ته درکومې څه ترې راکړې بس اره پهله راځه 300 روپۍ کش در کوم 10 لکه روپۍ او د میاشتې 300 روپۍ په دې خو 80 کاله لګېږي یار مانو جانه تا هم ډېر متلونه تېرول متل دې نه دی اورېدلی زما پور دې په کارګۍ د کارګه مرګۍ دې نه ټیک شو ته زما ضامن شه ته زما ضمانت واخله 10 لکه سودا سوې ده بس د میاشتې راځي پهله 300 روپۍ دغه ورور ورکوي 80 کالو ضمانت دې واخله ستا خو زه د 10 منټو به روسته چې ژوندی به یې کړه یاره 80 کاله یاره یاره امان الله خان په دې اډو مخه ته وزه دا د مغزو ډک دي د دا تر برو لاسه قسم دې ټکور یم در په در یم وام کور کلي زه بېزاره یم ګوره خدای ته وګورئ زیاته بس کوي دا تربورګلوي پرېږدئ نور دنیا مو هم وایي خپله هم ځانونه سره وهئ زیاته دا تربورګلوي پرېږدئ دواړه سره ورونه یاست غاړه غړۍ سئ اتفاق سره وکړئ یووالی په مابین کې راولئ او دا خپل د کرکې او د نفرت زار د خپلو کوچنیانو په رګو کې مه وراچوئ والله کوچنیان هم دا جنګونه سره کوي په خدای چې یو بل یې سره رانیولي خدو